شیطان به دې شرمي یا به دې په دنیا کې وشرمي یا به دې په آخرت کې وشرمي. زه کله نه کله دا څه ویډیو ګورم په انټرنیټ کې نو با عزت انسان وشرمېږي. مخکې ورځ کې ما یو ویډیو کته د یو سپین ګیري چې ته ماشومې ته یې لاس اچولی بیا خلک خبر شوي را جمع شوي دي او دغه سپین ګیری وایي او په بد حال رسول په نمونه یې وشرمو څنګه یې وشرمو سوچ مې ورته سپین ګیری سړی وشرمو شیطان وشرمو د ومنله شیطان وشرمېږي بیا ویډیو هم جوړه شوه او دنیا ولیدو دی په کوم ځای کې دا مخ راښکاره کوي هر یو سړی چې راته دقه کنځلې او دقه بدرې تا ماشوم له لاسو تا ماشوم له لاسو وکان الشیطان للانسان خذولا چې څه مې شرمولی نه که نه پرېږدي دي نه او په دې انټرنیټو باندې خو یې داسې وشرمول چې په نمونه یې وشرمول خو بیا غټ شرم د آخرت دی چې ټولو په مخ کې اعلان وشي او د هر څه ولګېل. زه الحمدلله د نن سبا چې کومه ټکنالوژي چلیږي یا څه کېږي څه نه کېږي دې نه ځان خبروم الحمدلله. وجه د هغې دا چې ما ته بیا خبره واضحه وي چې څه ویل غواړي څه ویل نه غواړي په چا رد کول غواړي په کومه نه. نو دا بعض فاسقان فاجران چې کله غلط څه په موبایل کې وګوري نو بیا ول هغه شاته چې کومه هسټري هغه ډیلیټ کړي. خیال هم دې زما د خبرې ته لکه یو سړی دی په موبایل کې فلم وکتو اوس کېدای شي بل سړی راشي دا موبایل کولو کې او دې کې دا راوځي چې د فلم کتلی راوځي که نه راوځي نو دې څه وکړي هغه هسټري ډیلیټ کړي. وایي د موبایل نه خو یې ډیلیټ کړه خو د الله د کتاب نه به څوک ډیلیټ کوي. کرامن کاتبینو د عملنامې چې کومې د هغوی سره دي او ډکۍ یې د دې نه به څوک ډیلیټ کوي. دا خو نن ډیلیټ کړه د موبایل نه چې څوک چاته پته ونه لګي چې ما دا کتلي او دا مې کتلي. صحیح شو موبایل صفا شو موبایل صفا شو خو د عملنامو به څوک صفا کوي. قمقل دی انسان چې د دې غم ورسره دی ګاډی به ورو ورو چلوي لکه سی چل او کیمرې لګېدلي ځای په ځای مخالفه څو راځي څو جرمه سل یاله سل یالو نه دا شی جوړ کړو رپېږي او یېرېږي او چغې وهي او څه سل یالې غټه نه ده سل یاله لږ وربې کړو خو د الله دا کیمرې چې دې راګیر کړي دې سره به څه کړي. او بیا کله چې ستا په خپله جرمانه باندې اعتراضي زه په خپله یو ادارې ته تللی وم کومه چې دلته د پولیسانو د اداره د ټرافیک پولیس چې کوم دي او جرمانه ما اخیستې وه د اشارې د ماتولو نو ما چې هلته زه مراجعه وکړم که هغوی معاف کوي نو معاف به کړي ډېره وه هغوی ته ما دغه ورکړو نمبر مې ورکړو د ګاډي هر څه مې ورکړو نو هغه ټي وي ته یې زه کښېنولم راشه بلکل زما دا ګاډی راغی زه په اشاره کې ودرېدم او اشاره له شنه شوې نه وه چې زه ترې ووتم ما ته ویل ستا ګاډی دی که ما زما دی بل هغې نه بعد مخکې خبره کوي چې داسې درته الله وچلي سبا کې الله له دې داسې ووایي راشه دا سکرین دی او آخرت دی او د آدم علیه السلام نه د آخره پورې ټول ولاړ دي دې باره کې ته څه وایي. پرون یو ملګری موږ سره ملاو شو هغه دا تذکره وکړه چې په څه مسله کې د هغه خواله خفیه ادارو کسان راغلي حکومتي او د هغه نه یې تپوسونه کول نو ورته یې موږ تا پېژنو ویې ما ورته یې څنګه وي د کوم وخت نه چې ما سبقونه شروع کړي دي او سکول او مدرسو کې داخل شوی یم او د دغې ورځې ټول ریکارډ یې راته ته په پلاني تاریخ باندې پلاني ځای تللی که نه یې تللی په پلاني یونیورسټۍ کې تا سبق ویلی او که نه وویلی په پلاني ورځ کې فارغه شوی وي که نه وي پلاني ځای کې ته د پلاني سره ملاقات کړی او که نه و کړی دا ټوله هسټري ما ته مخې ته کېښوده دا انسانان دي نو د دې انسانانو د هغه رب سره به څنګه هسټري پراته وي د دې انسانانو سره دا طاقت دی د دې انسانانو د رب سره به کوم طاقت وي د هغه نه به څه پټ کړي یو فایده د زړه د کومې نه واورئ شیطان دې هغه پورې نه پرېږدي چې څوک پورې شرمولی نه وي الله سبحانه وتعالی دې موږ د دنیا او د آخرت د شرم نه او د شر نه دې الله موږ په امان کې ساتي.